سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست وایو. نن چهارشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 9 چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 20 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه سپورټي خبرونه وړاندې کوم. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د هیواد د خپلواکۍ د 116 کلیزې په مناسبت د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې شوباز اتحاد الف لوبډلې خپلې سیالۍ قرهبغي بې لوبډلې ته د 4-1 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د خوست ولایت مرکز اړوند چاغی کلي کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د حاجي ولی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې حاجي ولی لوبډلې د 7 ویکټو په توپیر خپلې سیالۍ متون اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. د کندوز ولایت مرکز اړوند ولیزاده ورزشي جمنازیم کې د 9 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د خان زاخیل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې خان زاخیل لوبډلې د 15 نمرو په توپیر خپلې سیالۍ قلعه زال ولسوالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. او د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د پکتیکا ولایت په جاني خیلو ولسوالۍ کې د 11 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د چمړی الف لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې چمړیو الف لوبډلې د 3-1 میدان په توپیر خپلې سیالۍ جاني خیلو الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانې خبرونه د الله په امان.